بسم الله الرحمن الرحیم. پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا، السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړې خوشحاله به یې په خپلو کارونو کې بوخت یې او په تمه به یې زما د ښکلي شانتې مزیدار شانتې شو. او نن شو کې ستاسو دپاره یو سرپرایز دی. هغه سرپرایز دی 2 منټه پس تاسو ته وایم. په 2 منټو کې به راته صرف دا خبره زه تاسو ته کوم چې هغه دا ده چې سکرین ته وګورئ. د سکرین د پاسه زموږ د ټلیفون نمبر راځي 0992121204. په دې به تاسو کوئ موږ ته ټلیفون. هر کله چې ټلیفون کوئ نو د خپل ټلویزیون اواز به د لږ ساعت لپاره بند ساتئ، ځکه چې ستاسو زموږ خبرې هله کېږي چې ستاسو ټلویزیون اواز چې کوم هغه بند وي او ټلیفون ستاسو زما ډېر زیات ښه کېږي. بیا زه خفه کېږم چې کله ستاسو بیلنس مو غورځېږي، کله تاسو دومره ایفرټس وکوئ، تاسو ټلیفون میلاو کوئ، بیا ستاسو زما خبرې ونشي، نو بیا ډېره زیاته خفه کېږم. کومو خلکو چې ټلیفون باندې خپل فرمایش غوښتی و به کوشش کوم چې هغه فرمایش نن پوره کړم. خو دا ده چې تاسو به نن ټلیفون کوئ، ما سره نن سپیشل ګیسټ ناسته ده. دغه ګیسټ چې کوم ده، دغه میلمنه چې کومه ده، دا به موږ سره خبرې اترې کوي د ښځو په هکله، د ښځو په ښځې به څنګه مخکې مونږ موټیویټ کوو، مونږ به هغوی ته څنګه مطلب کې لارې جوړو، مونږ به څنګه دوی څنګه خپل ځان لارې جوړ کړي، دوی څنګه دلته رالل، دا تپوسونه به ترې نه کوو چې مطلب دوی سبق چېرته حاصل کوو، دوی دلته رالل او دوی اوس څه غواړي، د دوی په زړه کې اوس څه دي. تاسو سره به ډېرې زیاتې خبرې نه کوم ځکه چې د هغې ستاسو تر دامنده دیوال نه جوړېږم. ما سره ناسته ده همیرا امبرین، زه هغې ته په خیر علیم. السلام علیکم جی. السلام علیکم، څنګه تاسو ښه؟ ډېره مننه دومره ښایسته تعارف کولو دپاره. او زما دپاره واقعي سره دا ډېره غټه خبره ده چې یو وخت و چې مونږ به تاسو په ټي وي کتئ او نن چې کوم دی زه تاسو سره دلته ناست یم په یو ځای زه تاسو سره خبرې کوم، نو واقعي زما دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره، ډېره د اعزاز خبره ده. مننه جی، مننه. همیرا تاسو دلته رالی، مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. تاسو زمونږ کور ته رالی، تاسو زمونږ پی ټي وي ته رالی، پی ټي وي نیشنل ته رالی. مونږ خوشحالېږو ستاسو په شان انټلیکچوال خلک، تاسو په شان ویل ایجوکیټډ خلک، ستاسو په شان داسې خلک چې هغه د بل لپاره په خپل سینه کې په خپل زړه کې خوږ ساتي او هغوی وایي چې دغه کوم ایفرټس مونږ کوو چې دا دی مونږ نور ښه. دا راته وایي سفر مو چېرته نه شروع کوو، چېرته نه رالې. زه بس بالکل خاموش یم، تاسو به خبرې کوئ. ښه، سفر مونږ که ووایو نو تعلیمي سفر، نو زه وایم هغه خو زمونږ مور ده چې زمونږ مور مونږ ته تعلیم راکړلو. ټول کم اخوا دېخوا خلک به وو خاندان کې، معاشرې کې چې ورته وایي به چې په لور باندې ولې سبق وایي، ولې دا خو د بل کور ده، دا به بل کور ته ځي، تا ته څه ګټه درکوي، لور باندې تاوان څه لکوئ. خو زمونږ مور چې کومه هغه دې ځای کې ودرېده چې نه زه په خپلو لوریانو سبق وایم. مونږ 5 خویندې وو، 5 واړو خویندو نه مونږ مور سبق وویله. ماشاءالله. خو دې کې یو شیز دی چې زما پلار سپورټ و. زما پلار هم غوښتو چې زه په خپلو لوریانو باندې سبق ووایم. نو مونږ چې کله د ښځې او د سړي خبره کوو معاشرې کې که نه، دا دواړو رول ضروري دی چې پلار هم غواړي چې بچی مې سبق ووایي او مور هم غواړي چې بچی مې سبق ووایي، نو هله به هغه بچی سبق ووایي. خو کله چې دې کې یو کس غواړي او یو کس نه غواړي، بیا هلته مسله جوړه شي، هلته بیا دا مسله جوړه شي. نو نو ډاوټ پښتنو کې او بیا قبایلو کې زما مور او پلار، زما داسې مور او پلار وو چې خدای پاک ورته یو سوچ فکر ورکړی و چې زه به خپل بچو باندې سبق وایم او ود نو ډسکریمینیشن، لکه هېڅ تضاد نه چې دا زوی دی او دا لور ده، دواړو باندې ایکولی سبق وایلو. نو سفر چې کوم دی مونږ چې ګورو نو هغه خو ملته نه شروع شو. سفر پهله سوتې پهله ګاډي کې مور او پلار کېنولو که نه. بالکل صحیح. نو مونږ مور او پلار مونږ کېنولو چې دا ګاډی دی په دې کې سفر کوه. بالکل صحیح. نو چلته پیرته بس اول هماغه د ګورنمنټ سکول نه کې مونږ سبق وویله. ټاټ والا سکول نه زه راغلی یم، زه په هغه ټاټ والا سکول باندې نن فخر کوم چې ما د ټاټ والا سکول نه سبق ویلی دی. اصل شیز د سبق او سبق سره د کور تربیت دی، دا دواړه ډېر ضروري دي. که دا وي نو ستا به زړه کې خوږ هم وي انسان دپاره، انسانیت دپاره. او که دا نه وي، یو شیز کله هم ته هغه ته نه شي. څنګه چې مونږ وایو که نه چې 2 ټایرونه دي، 2 پهیې دي، دې سره به د مونږ سفر کوو. نو همداسې تعلیم او تربیت هم 2 پهیې دي. که یو ټایر ټیک نه و نو د یو ټایر باندې گاډی نه ځي بیا. نه صرف په تربیت باندې انسان چېرته رسېدلی شي او نه صرف په تعلیم باندې. دا دواړه مونږ ته ضروري دي او دې دواړو باندې هی مونږ یو ښه انسان ته
لکه یو ښه انسان جوړېدلی شو. هلته کې بار بار موږ ته قرآن شریف کې ویللی کېږي چې تا باندې علم فرض دی، علم فرض دی، علم فرض دی، خو موږ هغه شانتې فرض یې نه ګڼو چې څنګه فرض دی. ایسے جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. خدا کو پہچانا بالکل صحیح. نو ډېر ضروري دی به دا شی. صحیح. لاره کې به ډېرې زیاتې مسلې راغلي وي، ډېر مطلب کې تاسو به دغه کړي وي ویژن سو څه دی ویژن چې مطلب کې زه به کوم ځای ته رسم، چېرته به ځم، پېښور ته رالی، خپل کلی، خپل ولس خلکو خبرې ډېرې لکه چې څنګه ما فیس کړي خپل کلي ولس والا خلک لږ شانتې هغه مایند بل دی. زه دا نه وایم چې هغه بد خبره کوي. زموږ د ښځو دپاره دا څیزونه ټیک دي همیره چې مطلب کې زموږ معاشره داسې ده چې په هغې کې مونږ د خپل دایرې دننه یو کار کوو، د دایرې نه به اوټ کېږو نه، مطلب مونږ به هغې دایرې دننه کار کوو. نو مطلب بیا تاسو ویژن سو چې زه به مطلب مور پلار دومره اجازت راکړه زه رالم پېښور ته یونیورسټۍ ته ماشاءالله مطلب کې بیا پی ایچ ډي او ماشاءالله مطلب کې خپل ایجوکیشن مکمل او بیا هغې نه پس اوس تاسو وایي چې زما د ان جي او وي د ښځو دپاره لارې لټوئ. نو ستاسو ویژن هم دا و که نه ډېر جینکۍ وی که نه زه به ډاکټره شم او هسپتال ته به ځم، زیاتر زموږ د جینکو دا دغه چې زه ډاکټره شم دوربین ځوړند شي او ما ته خلک ډاکټر ووایي که تاسو مونږ سره خو به ډاکټره ولګي، خو زموږ د ډېرو جینکو دا دغه دی چې هغه زه وایي چې زه ډاکټره شم، زه د انجینیره شم، مطلب دا څیزونه دي وشي که نه. نو ستاسو سوچ د ډاکټرۍ طرف ته نه و؟ اصل کې څه چلو چې زموږ کومه مشرانې خویندې دي نو هغه ټولې ډاکټرانې دي که نه میډیکل. نو هغوی چې کله میډیکل ډاکټرۍ ته لاړل نو بس هغې میډیکل ډاکټري هم ډېر ګران کار دی، لکه وړې ورځې نه ستا لایف ډېر میزریبل شي، بس صرف سبق به وي هر څه به وي که نه. نو ډېر تکلیفونه. نو پلار به مې وی چې نه بس د نیمو مې ژوند خراب کړو، د نورو ژوند پې نه خرابوم مو په ډاکټرۍ. یو قسم تا ما پلار د ټایم خبره کړه. موږ سره د مردان نه د جي ګلالۍ ده ماشومه ده او دا زما ډېره زیاته ښه دغه ده کالرز ده. هلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلالۍ څنګه یې؟ واجی ښه یم، تاسو ښه یې؟ او زه ښه یم. موږ سره مېلمانه راغلې ده. واجی بس دغه شانتې مېلمانه راولې نو ښه خبرې ورته اورو. بس ټیک ته ښکلې ښکلې خبرې ته واوره ښه. ما ته وایي ته هم واوره، ته هم ترېنه خبرې واوره. صحیح ده؟ ښه جي. واجی هغه میوه چېرته راولې که نه؟ د وخت کې هم تاسو راوستې پروګرام کې. څوک؟ بیبو. هغه بیبو ګاډه چې وایي ضرور راولم، بیا بیبو هم راولم. صحیح ده؟ ښه جي. اوکې لویه شي ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. فرمایشونه کوي که نه دا زما واړه کالرز دي. ډېر خلک داسې وایي که نه همیره چې مطلب لکه زما د وختو چې کوم خلک دي که نه چې کله زه ډرامه کې راتلم ډېر زیات نو هغه خلک ډېر زیات خو زما دوه فینز دي، یو ډېر بوډاګان دي یو ډېر ماشومان دي. لکه دا ځوان به ترې لږ سایډ ته کړو که نه، ځوانان هم دي دا نه یم خفه کېږئ خو دا دی چې لکه دا ډېر ماشومان چې نه تاسو موږ ته وباسلو مونږ ته وباسلو لکه زه راغلی یم مونږ دې ته وباسلو. مقصد مې دا دی که نه همیره چې لکه تاسو خلک خپل دغه کې بوخت دی، لکه تعلیم کې خپل لارې دغه کوئ نو دوره هغوی وایي چې دی نو لکه چې چارته ملاویږي نو هغوی وایي چې ها हमने पहले ड्रामा कभी नहीं देखा. پخواني ډرامې مونږ نه دي لیدلي، اوس لکه هغه خبره کوي که نه ځوانان داسې کوي. ماشومان چې کوم دي نو هغه لږ خو داسې ماشوم خو داسې دی چې لکه یو ځل هم تا پس دغه کې وویني نو هغه فټ شي که نه نو ماشومان دی. او بوډاګان خو چې دي نو موږ سره لکه لوی شوي دي موږ سره بوډاګان شو که نه نو هغوی په دې وجه زما دا دوه طبقې دي، یو طبقه ماشومان یو طبقه چې کوم دي نو مشران، دا زما طبقې دي. نو په دې کې دا دواړه څیزونه چې کوم دي دا څومره زما کالرز دي نو مردان نه دي، څومره تخبایي نه دي او ثوابۍ نه دي، دا ټولې جینکۍ دي وړې وړې، نهم کې لسم کې لکه دا خلک دي که نه. یعنې ډېر خلک وایي چې نیو جنریشن چې کوم دی هغه نه دی. نه خو دا خو ډېر ضروري دی. ګوره خو تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه. اوس چې کوم ځوانان دي که موږ د ځوانانو خبره وکړو نو که هغه دې ټایم ټي وي نه ګوري نو هغې یس هم هغه دوران تیر شوی دی. بالکل. اوس چې کوم تاسو انسپریشن دی او دې ته جنریشن زی وایي که نه؟ جی جین زی ورته وایي چې جین زی دې ټایم کې زمونږ هغه پښتانه اوري چې کوم اقدارو سره خبره کوي کوم دغه کوي نو زه وایم چې مونږ سره خو لږ دا کلچر ګډوډ شو، خو دا کوم را روان کل دی که نه نو دوی به دا کلچر دوباره ریسټور راژونده کوي به
دوباره به ریسټور بالکل ریسټور کړي. نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې ستاسو فینس چې کوم دي هغه جنریشن زی نه دي. بالکل جنریشن زی والا ماشومان که نن تاسو پروګرام ګوري یا همداسې زموږ نورو مشرانو پروګرامونه ګوري نو زه ما چې هغه خلک وایي که نه چې دا کلچر نه وي چې که د یو کلچر 70 ایئر سسټین نه کړو نو کلچر بیا ختم شي. نو مطلب دا د موږ باندې خو یو کلچر چینج راغو که نه بالکل دا لکه پښتنو نه ډېرې سختې تېرې شوې ډېرې سختې پې تېرې شوې کې کلچر چینج راغو. پردي جنګونه مو زغمل پردي خبرې مو زغملې بالکل داسې خبره ده پردي اوربل شو ډېر بالکل دا خبره ده. نو هغې کې څه شو چې زمونږ دې ټایم مونږ ته یو سختي چې یا کمې خبرې باندې زما یو ریسرچ پیپر هم دی دې باندې چې څنګه ګلوبل فورسز لکه د پردي جنګونو زمونږ کلتور خراب کو. بالکل زمونږ کلتور ته څه تاوان ورسېدلو د ټیرریزم نه ورته تاوان ورسېدو د میډیا نه انکنټرولډ میډیا نه هغه ته څنګه تاوان ورسېدو. نو دې باندې زما یو ریسرچ پیپر یا به تاسو سره بیا شیر کوم انشاءالله. خو دلته زه دې شیز ته خوشحال شوم چې ستاسو کم لکه فینز دي هغه جنریشن زی نه دي چې جنریشن زی تاسو اوري نو هغه کم ګیپ جوړ شوی دی هغه ګیپ به ختم شي. بالکل صحیح. دا څه دي قلب به قلب ولا خبره ده قلب به قلب. نو جنریشن زی ډېر امپورټنټ دی. زه خو یم چې تاسو نور هم انسپایر کړئ جنریشن زی هغې سره موټیویشن ملاویږي. تاسو جنریشن زی نور انسپایر کړئ هغې تاسو نه څه ډیمانډ کوي هغې ډیمانډ پوره کوي او همداسې هغې دپاره اکټیویټیز وکړئ باقاعده دلته د پروګرامونو ته جنریشن زی راولئ تاسو. دا ډېر امپورټنټ دی او دا هغه کلچر ټرانسمیشن چې کوم موږ سره ګډوډ شو نو هغه به تاسو دلته وکړئ. بالکل بله خبره په دې خبره به هم لږ شانتې خبرې کوو چې مطلب کې زموږ دا جنریشن زی یا موږ چې کوم اوس زلمي خلک دي زموږ هغه نیو جنریشن چې کوم مطلب کې هغه بالکل تیار فصل چې ورته وایي که لکه فصل تیار شي بیا مطلب کې خوشحالېږي ورته مالک همدقسې خپل مور پلار هغې تیار فصل ته خوشحالېږي. دا تیار فصل چې کوم دی دا زما په دې لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه دا زما په دې وطن کې پاتې کېږي نه. هغه چې څنګه تیاری کې تاسو به د خلکو خپله اورېدلی تاسو په خپله یو لیکچر یې پېښور یونیورسټۍ کې او تاسو په خپله کتلي وي چې ډېر خلک دا وایي چې زه دلته نه مطلب کې ډګري واخلم نو زه به بهر ځم. همداسې ده که نه جي بالکل همداسې ده. په دې به خبرې اترې کوو. خو تاسو میوزیک سره څه شوق شته؟ بالکل شته دی او بیا میوزیک کې زموږ د پښتنو میوزیک او بیا ټپه او دا شیزونه خو ماته ډېر خوند راکوي. صحیح. نو بس موږ سره دا وخت ډېره زیاته ښکلې شانتې مزیداره شانتې سندره ده نو زما په خیال لږ شانتې میوزیک په هم واورو ځکه چې خبرې لږې خوشکې دي که نه نو بیا لږې ډېرې خوشکې کېږي. وایي دی چې مطلب خلک موږ لږ شانتې تنګ شي موږ به تاسو به هم لږ چای وڅکئ دا قهوه به وڅکئ زه به هم وڅکم او موږ به واورو ښکلې شانتې مزیداره سندره. جی موږ دوباره رالو جي غزاله جاوید ښکلې مزیداره شانتې سندره موږ واورېده او موږ خبرې ترې کولې ما د همیرا نه دا تپوس وکړو چې زموږ نیو جنریشن چې کوم دی هغه چې کله هم د یونیورسټۍ نه فارغېږي یا د کالج نه فارغېږي یا د هنر نه فارغېږي هغه څه هنر هم زده کوي نو هغه وایي چې زه به پاکستان کې نه پاتې کېږم. نو دا خبره تر څه حده پورې صحیح ده؟ که موږ وګورو چې دا خبره تر څه حده پورې صحیح ده نو دا ګوره داسې دی لکه هغه کتلي شیز نه انکار کول. دا بالکل صحیح ده. دا بالکل صحیح ده. صحیح خبره ده. نو یو اصل ته وایي آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا هغه خبره ده. بالکل صحیح. ښه دی کې څو وجوهات دي که نه زه به داسې ډایرکټ هغې باندې هغه نه کوم موږ به وجوهات هم ګورو که نه چې وجوهات څه دي نن ماشوم ولې دلته نه ځي څنګه هغه تیار شي هغه ولې روان دی ځکه چې ستا دلته انډسټري نشته څوک غواړي چې مور او پلار پرېږدي څوک غواړي چې لکه ظاهره خبره چې کم ټایم ایرپورټ باندې روان یې خدای خبري او هغه زړه خبري بیخي دا هم خبره ده لکه فیملي نه لرې تلل ډېره ګرانه هلته بل کلچر کې ځان ایډجسټ کول دا ډېر ګران کار دی دا داسې اسان کار نه دی چې مونږ وایو چې مړه بس لاړو آزاد شو بالکل یو بلې غلامۍ ته لاړو بالکل ځکه چې هلته ستا خپل نه دي هلته هر څه ستا خپل نه دي هلته به تا سره ایز ا سیکنډ سټیزن فرق به در سره کولی کېږي ټیک دی هلته ټیک دی تا ته سم سورټ آف فریډم خو به میلاو شي خو تا سره به بیا هم فرق کېږي در سره ته به هغه شیز نشي اون کولی تا سره بلته څه وي ته به صرف د یو پیسې مشین وي
او صرف همدې پیسې د لاسه هغه جز دلته نه لاړ دی هلته ځکه چې هلته فیملی سپورټ کول دی ځکه چې هغه ته ریسپانسبلیټیز دي هغه باندې نو زه دې ځای کې دی هم نه هغه کومه ځکه چې زمونږ سیسټم داسې دی چې دې سیسټم کې کاروبار نشته یو معاشره چې کم لکه یو سوسایټي دی کې مسلسل کاروبار هغه کاروباري نیشن وي که نه نو هغې ولا ژوند چې کم دی هغه جدا دی بالکل صحیح او دلته زه بیا چونکې زما تعلق وومن چیمبر سره هم دی نو زه به هغې په حوالې سره خبره داسې وکړم چې ډېر ضروري دی چې موږ دلته کوشش وکړو چې اوله خپله بزنسز جنریټ کړو روزګار جنریټ کړو نو بیا به زموږ ډېر زیات نوی کول هلته نه ځي بالکل صحیح دې ته به خو خیر سټیټ لیول باندې کار پکار دی چې دومره انټیلیجنټ خلک وي یا دومره مطلب په دې کې زما سټیټ چې کوم دی هغه پکې هم ذمہوار دی 50% 50 نه 100% دی مطلب کې زما سټیټ لا پکار دی چې زما جنریشن لا سپورټ ورکړي زما جنریشن ته به دا سپورټ سټیټ ورکړي چې سټیټ او سپورټ نه ورکړي سټیټ روزګار نه جنریټ کوي او زما ماشوم دلته ګرځي را ګرځي او دلته سبا چې چرسي ته جوړیږي چرسو دین هیروین او دی هغه کیږي بالکل نشه کوي بالکل او کور کې جنگونه کوي نو خو نه یا به وي چې زه بهر ولاړ شم روزګار وکم او بل مونږ دا دی چې دې شیز نه مونږ هسې به یو ایښوم جوړ کړی دی چې برین ډرین کیږي که چاته ښه اپورچونټي میلاویږي بهر تلو ته نو ښه خبره ده که نه دنیا خو صرف دا نه ده که نه چې دلته مونږ اوسیږو بس عمده ژوند دی ګوره چې زموږ دلته نه خلک لاړل مختلفو ځایونو کې اوس د پښتنو یو ریپرزنټیشن دی پښتانه مخکې یو ډېره کنفاینډ سوسایټي وه صرف خیبر پښتونخوا او د بلوچستان کې او افغانستان کې داسې اوس داسې دی چې چېرته دا لاړل نو هلته یو څه ورته یو مورچه یې ځان ته ولګوله یو قسم دم دی لکه موږ ته دواړه اسپیکټس لیدل پکار دي دواړه اسپیکټس به موږ ګورو که نه خو بیا هم دلته دا خبره راځي چې ټول برین ډرین وشي او ټول انټیلیجنټ خلک لاړ شي مثال ډېر ښکلی ورکړه تاسو صحیح زه دا خبره کوم که نه همېره چې مطلب کله هم مونږ لکه د نیو جنریشن خبره کوو یا مونږ کله د سړو خبره کوو ښځې زموږ دومره ډېر زیات یا بهر ځي یا ځي لکه سړي ډېر زیات ځي بیا هلته کې یو بل څیز راځي چې هغه وایي چې زه به یورپ ته لاړ شم بل ځای زموږ لکه پېژنګلو کې داسې یو بنده هغه چې کوم دی نه هغه ته د ترکي سایډ ته بیا هغه ولګېده مطلب دلته کې خپله کویدن کړې وه هغه کویدن کړي جینۍ مطلب چې کوم هغه بس دقسې سټیل کویدن پاتې شو چې راځم به بیا به واده وکړم او هغه چې کوم دی هلته فلپیني سره واده وکړه بیا هغه فلپیني ته وایي چې مطلب کې ته چې کوم دی نه ما دلته راشه پاکستان ته راشه بیا هغه پاکستان ته راله هغه جینۍ هغه بیا راله بیا هغې له مطلب کې پټ ځای واغسته پټه کمره دا فلانه ډینګلې ده هغې سره بیا هغه نکاح میکاح لوازمات ارسو شو خو هغه کویدن کړي جینۍ خبر نه شوه اچھا هغه خبر نه شوه بیا هغه هلک چې کوم نه لاړ بهر لاړ که نه چې لاړ هغه هلته کې سټیل دغه دی بیا هغې نه پس هغه 2 کاله پس رالی او بیا یې دلته واده وکړو اوس یې دلته یو زوی دی خو اوس هغې کې لږ شانتې مسله جوړه شوې ده ښه آی تھنک سوچ مطلب کې هغې جینۍ ته اوس پته لګېدلې ده ان لکه اوس مسلې جوړېږي زه هم چې داسې زه خبره کوم اکثر زما هسبنډ هم داسې وایي اکثر ما داسې د خپلو ملګرو خاوندانو داسې لیدلي دي یا خپل اوښې زما دي هغوی سره ناست یم یا زما ورور یا زما مشران یا زموږ خپل چې تقینو پروډوسران سره هم ګپ شپ لګو نو زما پروډوسران داسې وایي چې ګنې ښځه چې کوم دی نه ښځې ته نقصان ورکوي ښځې ته نقصان ورکوي نو چې تاسو په خپله ښځه په ښځې نه خفه کېږي نو سړی پې ولې خفه شي اچھا لکه who is the man manipulator څوک دی بالکل د چا د لاسه ښځې ته نقصان رسوي دام لیدل پکار دی دام کتل پکار دي که نه ښځې ته نقصان د چا د لاسه رسوي بالکل صحیح نو چې د چا د لاسه رسوي نو بیا اصلي جړ خو هغه دی بالکل صحیح مسله خو هغه جوړه ده چې لکه لږ شانتې دې څیزونو ته کتل پکار چې نه تاسو یورپ ته ځئ د دې دپاره ځئ چې موږ به په یورپ کې واده وکړو او موږ ته به هلته نیشنلټي میلاو شي موږ ته به هلته کې زه هم چې تاسو لاړ شئ لکه تاسو چې کومه خبره وکړه که نه چې پکار چې پښتانه یو بیلټ جوړ شي پښتنو
کې ښه خلک راشي د پښتانه هلته ښه هنر زده کړي پښتانه هلته نه داسې څیزونه راوړي هنرونه راوړي چې هغه دلته کې خلکو کې کنورټ کړي چې دا خلک لږه ترقي وکړي په ځای د دې چې موږ هلته تعلیم له ورشو په ځای د دې چې هلته هنر له ورشو په ځای د دې چې خپل کلچر هلته انټروډیوس کړو د هغوی کلچر دلته راوړو چې موږ سره به څه مسلې کوي موږ د هغوی کلچر هغوی سره به څه مسلې کوي هغوی زموږ خپل کلچر دغه کول موږ د سات خیر غواړو که نو موږ چې کوم دی نو موږ دا چلو کړو چې بس موږ لاړ شو موږ وایو چې نه بس زه کامیاب شم زما د جنریشن یا زما د خاندان زما د فیملی د دې د خدای بیخ وباسي بس زه ځم او زه به خپل ځان هلته کې ودغه کوم نو زه دې څیز نه زه ډېره زیاته دا ګوره مخکې هم زمونږ پښتنو والا سړي که وګورې نو لیبر کلاس زمونږ په دې هغه کې خلیج کې ډېر زیات و هغوی خو دا کارونه نه کول که ځکه چې هغوی دغه نه ورکوي که نیشنالټي نه ورکوي دا مطلب کې خلیج تاسو له سعودي تاسو له نیشنالټي نه درکوي دوبۍ تاسو له نیشنالټي نه درکوي مطلب کې لندن وغیره دوی هم نه ورکوي تاسو امریکې ته یورپ ته تاسو دې دپاره ځئ چې مطلب تاسو له نیشنالټي درکړي نیشنالټي میلاو د نیشنالټي دپاره او نیشنالټي دپاره مطلب دا چې تاسو به هلته ځئ تاسو په خامخا هلته کې میرج کوئ واده به کوئ بیا زه دا خبره کوم چې لکه صرف د دې دپاره زه یم چې ماشوم تاسو ولېږئ بهر هلته دې ښه هنر زده کړي هلته دې د هغه ځای اکانومي دې راوړي د هغه ځای هنرونه دې راوړي د هغه ځای کلچر دې وګوري خپل کلچر دې هلته انټروډیوس کړي چې زموږ سپلۍ څنګه دي زموږ کپړه څنګه ده زموږ پیزار زموږ لوپټه زموږ خبرې زموږ خوراک زموږ ناسته پاسته زموږ ودونه زموږ مطلب کې ودونو کې رواجونه زما د خور سره تعلق زما د مور سره تعلق زما د ملګري سره تعلق د دې خلکو سره زم چې لکه داسې څیزونه چې دغه شي زما ملک پاله ترقي کوي خو دا د دې تاسو خبرې ډېرې ښکلې دي او ډېرې ضروري هم دي چې دا کومه خبرې تاسو وکړې خو دې دپاره به تاسو باقاعده یو جنریشن تیاروئ یو جنریشن چې دا کوم کار تاسو غواړئ که نه چې وشي دې دپاره به باقاعده تاسو په دې باندې انویسټمنټ کوئ او یو جنریشن به تیاروئ او هغه به بیا داسې لیږئ اوس چې کوم جنریشن یا اوس چې کوم خلک ځي هلته نو هغه اپورچونسټک خلک دي هغه دلته نه تنګ دي یا ته روزګار نه دی میلاو شوی هغوی فیملی لایف چې کوم دی ډسټرب دی د چا کور کې مړی شوی دی د چا څنګه چل شوی دی لکه ډېر زیات ریزنس که نه او بیا ورکې راغو څه شی انډیویژولیزم تھیوري راغه موږ ګورو که نه تا د خپل کور کې ستا روم کې مخکې به چې کوم و نو کور کې به یو ټي وي و ټول به ورته کېناستل اوس ما ته بیا ټي وي پکار دی بیا موبایل پکار دی بیا اے سی پکار دی صرف ټي وي نه همېره زه ستاسو خبره کټ کوم ډېره زیاته بخښنې سره مطلب کې که موږ به روټۍ هم خوړل نو یو پلیټ کې به یو خوړله هغه یو پلیټ کې به مور پلارونه خویندې ټول اخته پای کې به اکثر مطلب کې پلار زما د الله تعالی د عجیب بخي هغه به اکثر داسې الو خپل طرف ته کا غوښه به داسې د بچو طرف ته چې دا تاسو خورئ زه نه خورم مور به دا چلو کو نو اوس خو پلیټ زما بیل شو خو انډیویژولیزم دی ته وایي که نه دا ما تاسو ته وویل که نه چې څه جنګ خراب کړل او څه ورباندې انډیویژولیزم کلچر راغو هیډونیزم هر چیز سے مزہ لو هر چیز سے مزہ لو بالکل صحیح حالانکہ خدای نعمتونه دی مزې اخیستلو پاره دی خو ہر چیز سے مزہ نہیں لیا جا سکتا ہر چیز سے مزہ نہیں لیا جا سکتا اوس مونږ څه وایو لایف از آل اباؤٹ انجوایمنٹ تاسو به ګورئ په فیسبوک باندې یا انسټاګرام څومره سوشل میډیا ده انجوای او انجوای ویدر مونږ راغلي یو انجوایمنټ پاره دا ژوند صرف د انجوایمنټ دپاره دی که داسې د مقصد دپاره ده راغلی ځکه بالکل چې الله تعالی مطلب انسان پیدا کړی دی یو کار دپاره دی څه کار دپاره پیدا شوي نه مونږ بس هر یو شیز نه څه ورته وایي انجوایمنټ شروع کړی دی زه یونیورسټي ته ځم جي زه یونیورسټي انجوای کوم کلاس انجوای کوم چې کله ته انجوایمنټ په انټینشن باندې ځې نو بیا به ستا یو شانتې سوچ وي ته به یو شي زګین کې او چې کله ته لرنینګ په هغه باندې ځې چې زه هلته به زده کړه کوم علم به حاصل یا به خپل علم چاته کنورټ کوم هغه بیا بل شي نو هغه به بیا بل شانتي وي خو کرنټلی مونږ ګورو نو میډیا وار دی سافت وار دی هغې کې دا هر څه تا ته وایي چې بس انجوای کا او لایف از آل اباؤٹ انجوایمنٹ که نه سلیبریټیز خو زمونږ هغه دي څه ورته وایي انسپریشن دي حالانکې سلیبریټي زما انسپریشن نه و پکار زما انسپریشن لکه بل فرض اوس انټرنیشنل ریلیشن کې یما نو زما انسپریشن پکار دا دی چې یو داسې تھیوریسټ چې هغه دنیا کې څه کار کړی وي بالکل که نه
نو دې شیزونو ته مونږ ته تلل پکار دي. مونږ اوس وایو چې اوس یو جنریشن پوره د شاهرخ خان او سلمان خان په هغه کې لوی شولو نو هغه به بیا څه تاسو ته درکوي. دا خبره ښه ده که نه؟ بالکل هغوی به لا څه پینټ یا څه داسې ویښته داسې جوړ کړي نه چې بس هغه به بیا زما ټول جنریشن لکه زمونږ چې کوم دی مونږ سره څه شته نه چې مونږ جنریشن ته وښایو که نه چې دا زمونږ پرسنالټي دي. حالانکه باچا خان په شانتې هغه نابغه روزګار مونږ لرو. بالکل بالکل مونږ په هغه طرف بالکل ګورو نه زمونږ کار نه کیږي. زمونږ سره مطلب کې باچا خان واخلئ بیا تاسو ولی خان واخلئ. ولی خان واخلئ. مونږ سره بیا ستاسو بیګم نسیم ولی واخلئ. بیګم نسیم ولی واخلئ. بیا مونږ کوم څومره غټ ښځو دپاره انسپیریشن چې کوم دی هغه بیګم نسیم ولی ده. بیا د پښتنو ښځو بیګم رانا لیاقت علي خان ته وګورئ مطلب کې خپل دغه ډېر زیات دغه کار کړی. بیا مونږ بېنظیر بوټو سره خبره کوو چې مطلب کې د بېنظیر بوټو کله خبره کوو مونږ وایو چې لکه د هغې په شان بهادره لیډره. ګوره مونږ سره د ټایم کې مونږ وګورو لکه ریسنټ پاسټ کې دا شیزونه تیر شوي دي. که بیګم نسیم ولی مونږ وګورو که بېنظیر بوټو وګورو دا زموږ ریسنټ پاسټ کې تیر شوي دي. ریسنټ پاسټ یو وی چې ډېر زیات ریسنټ پاسټ دی که نه یاد هیر شوی نه دی لکه ما تاسو ټولو لیدلی دی که نه. اوس هغه مونږ څه وکړلو هغه مونږ صرف یو پارټي پورې محدود کړلو چې دا یو پارټي پورې لیډرشپ دی. بټ شي واز وومن. هغه ښځه وه او دومره بادره ساوت ایشیا کې. بالکل ساوت ایشیا کې هغه زما دپاره یو رول موډل دی. د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی وه. د هغې په شانتي وزیر اعظم پوره پاکستان هسټري کې نه دی تېر شوی. ایون د هغې پلار هم نه. هغه د خپل پلار نه ډېره بهترینه وه. ایون د هغې پلار هم نه. خو مونږ او بیا مونږ بیګم نسیم ولی وګورو خو هغې ته هم زمونږ دا سوچ نه راځي لکه بیګم نسیم ولی نه به مونږ نه یو خبر. څومره ماشومان به دې ټایم بیګم نسیم ولی نه خبري صرف نوم پورې. خو دې ځای کې زه وایم که نه چې یو خو که ما اوري ان پی والا ته زه دا وایم چې تاسو یو خو دا ډېر غټ زیاتی وکړو چې تاسو دا پرسنالټیز پروجیکټ نه کړلی. تاسو صرف نوریس نه وای کړی دا پرسنالټیز مو پروجیکټ کړی وای نو پښتانه تاسو راغونډولی شو. بالکل بالکل موږ خو راغونډو یو دغه کې که نه چې څو پورې باچا خان والا خبره وه څو پورې د بلی بابا خبره وه او څو پورې مطلب کې د بیګم نسیم ولی خبره وه چې هغې د وړوکوالي نه هغه خپل محنت شروع کړو. بیا په پیغلتوب کې بیا واده نه پس بیا د واده نه پس چې هغې کوم سټرګل وکړو بیا د بچو سره چې هغې کوم سټرګل او اوس مونږ چغې اسویلي کوو زمونږ مشر نشته نو مشر مونږ منو نه نو مشر مونږ منو نه نو بیا به مشر چېرته نه پیدا کېږي. مشر چېرته نه پیدا کېږي. جی مونږ سره ناسته ده همېره او ډېرې زیاتې ښکلې مزېدارې شانتې خبرې کېږي. واقعیتا زه نن ډېر زیاته خوشحاله یم د زړه خبرې چې کوم دي هغه زموږ په ژبه راځي او مونږ به دا خبرې کوو. دا خبرې مونږ صرف د دې دپاره نه کوو چې تاسو په یو غوږ باندې واورئ په بل غوږ باندې وباسئ به نه. زه اکثر دا خبره کوم په دې غوږ کې لږ شانتې معلوچ واچوئ چې دا خبرې ستاسو مازغو ته لاړې شي او زړه ته کوزې شي. هر کله چې ستاسو خبره مازغو زړه ته کوزه شوه هله به تاسو په هغې باندې عمل کوئ او چې دا خبرې 10 کسان واوري په هغې باندې 2 کسان هم عمل وکړي اته پې ونه کړي دغه 2 کسان به نورو 10 ته وایي او هغه 10 کې به 2 کسان نور 10 ته وایي نو کم از کم څه ناڅه خبره به کېږي نو وایي چې ښه خبره هم جهاد دی. مونږ سره ښکلې شانتې مزیداره شانتې سندره ده. مونږ به سندره اورو. ما او همېره لانوز مونږ بیا واپس راځو. جی مونږ سره وخت چې کوم دی نو هغه لږ شانتې اوس کم دی خو بهرحال مونږ به پکې یو څو خبرې داسې کوو چې زه به هغه د همېره نه تپوس کوم چې مطلب کې ستاسو چې کوم ویژن دی هغه راسره دغه کوي چې لکه تاسو د خپل نیو جنریشن دپاره راتلونکي چې تاسو کوم وایي چې زی دغه دی جنریشن دی دې دپاره څه کول غواړئ څه دي نو هغه راته ووایي نو بیا به انشاءالله اجازه تخلو. مونږ اکثر چې کوم کارونه کوو که نه نو مونږ وایو چې دا مونږ بل دپاره کوو. چې کله مونږ خبره د بل دپاره کوو که نه نو هغه یو قسم سر نه بوجه خوا کول په بل چا باندې اچول دی. یو زمونږ لږ احسان والا اټیچوډ کې راشو. حالانکه احسان والا اټیچوډ کې نه دی. زه وایم چې زه به ځان دپاره څه کوم. بالکل صحیح. او ځان دپاره د کولو والا ډیفینیشن بدلول دي که نه. دا ډیفینیشن بدلول چې زه به ځان دپاره څه کوم. که زه ان کیس نیو جنریشن دپاره څه کول غواړم نو هغه زه ځان دپاره کوم که نه کې زما سیلف سیټسفیکشن دی که نه. زه وایم که نه چې د نوی جنریشن راسره خراب نه شي. زه وایم چې د نوی جنریشن اوس زمونږ 24 کروڑ عوام د 24 کروڑ عوام خو بهر نشي تللی که نه. بالکل صحیح. یا د پښتنو آی ډونټ نو څومره آبادي ده که مونږ ومخایو 8 کروڑ آبادي وښایه یا څومره وښایه که مونږ یو هغه
ډسټریبیوشن وکړو کنه یا 5 کروڑ خو 5 کروڑ خو بالکل 5 کروڑ آبادی نه 5 کروڑ کې به 5 लाख خلک بهر لاړ شي کنه لاړ شي بالکل یا چلو ډیر 1 کروڑ تلیم نشي زه تاسو ته 5 लाख ولاړ شي یا 50 लाख ولاړ شي باقي 4.5 کروڑ خلکو بس کیږي نو کار چې کم دی 4.5 کروڑ ول خلکو پاره کول دا غي د پاره کول دي غي د پاره کول ایگزیکټلی او مونږه کدا سوچ شروع چې زبم زم نو ټول خلک خو نشیتل اول خبره ده دویم خبره ده چې څوک خو به قرباني ورکړي یا به قرباني ته الته ورکړي مور او پلار به پرې دی دلته خپل خاندان کلی وطن د خړ پړ خلک دي څنګه دي د خپل دي دي سره ژوند کول ټیک د سختي هم د خبره به موري خود دې ژوند بس دا ژوند دی بالکل دا ایکسپټ کول دي بالکل صحیح او یو دا د مونږ ته نیو جنریشن چې کم دی اغي ته زه به همدا وایم چې یو خو تاسو ته میډیا کې راتلل پکار دي جرنالیزم کې او بل چې کوم د تاسو ته پالیټکس کې راتلل پکار چې څومره پورې زموږ ریپرزنټیشن په پالیټکس جنریشن کې بلکې لیډیز مطلب خزي چې کوم سپیسیفیکلی زه خزو خبره کوم سپیسیفیکلی زه د خزو خبره پدې کوم چې تر څو پورې خزه را نشي د خزې د پاره جنگونه کی نو پدې اسمبلی کې جنگ نه کیږي نه ماته حقوق ملاويږي نه تاسو ته حقوق ملاوي بیخي صحیح خبره نو چې تر څو پورې خزه پدې نیت را نشي چې چلو زه لګه سختی تیر کم خو بلې خزې ته زبا لاره بسمو او دویمه خبره دا ده چې ښځې ټولې ډېرې ښکلي وي ډېرې خوږې وي او ښځو سره او ډېرې ناکامي هم وي ډېر ناکام کوي او بل دا ده چې ښځه د چې کومه ده بلې ښځې سره برداشت پیدا وکړي ښځه چې کومه ده بلې ښځې دپاره زړه خوږ پیدا وکړي دا ډېر ضروري دی لکه هر یو انسان خدای پاک جدا پیدا کړی دی زما فنګر پرنټ چې کوم دی ستاسو فنګر پرنټ نه بدل دی بیخي ټیک دی نو زه وایم که نه چې مونږ کې یو دا ټالرنس پکار دی ښځو ته که چېرته زه کینم او ښځې پسې هغه ښځه پاسي او هغې په اپسنس کې هغې پسې څوک خبرې وکړي نو زه هغه کس یم چې پکار دا ده چې دغه ودروم چې نه هغې به څه مجبوري وه چې دا کار یې وکړه یا دا خبره وکړه ته ولې د هغې بارې کې دا خبره کوې لکه پروټیکټ وومن ان هر اپسنس که هغه څوک هم ده که هغې سه ستا لګي که ستا نه لګي که هر څه وي که نه یو خو دا ده چې مونږ ته خپل ځان باندې فوکس دومره کول پکار ده چې مونږ اړ وایي نه چې فلانې سره زما نه لګي نو چې څومره پورې د ښځې ملګرتیا نه کوي کار نه سمېږي بالکل صحیح ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وشوې ډېر زیات ښکلی ګپ شپ ولګېده او یادګار پروګرام دی زما همېره ډېره زیاته مننه موږ سره همېره امبرین ناسته وه ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وشوې او زه وایم چې د دې خبرو مقصد دا دی چې مونږ مخکې دا خبرې بوزو او مونږ د دوی په دې چې څومره دوی سوچونه وکړو په هغې سوچونو باندې موږ لاړ شو او موږ د خپلو ښځو دپاره زموږ راتلونکي جنریشن چې کوم دی د خپلو خویندو د میندو د خپلو ښځو دوی دپاره یو سټپ اوچت کړي او هغه سټپ اوچت کړي چې هغه د معاشرې دپاره هم ټیک وي او د ښځو دپاره هم ټیک وي ګرانو کتونکو زموږ پروګرام چې کوم دی همدې ځای کې سر ته رسي همېره له او ما له به راکوئ اجازت انشاءالله سبا کې خیري که ژوند نو بیا به ستاسو په وړاندې راځو الله ته منظوره وه تر هغه وخته پورې به مونږ زما پوره ټیم مونږ په دواګانو کې یاد ساتئ ما له راکړه اجازت د الله په امان